اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر تحسي اولی د سورة بقره کہ لگیدلی و باثبات التوحید لله تعالی مشتمل و پاربعت ابواب. باب رابعہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. باب رابعہ مشتمل و پست خطابات باندے. خطاب اول وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ددے موضوعنا شروع دے سرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دے موضوع پوری. خلاصہ د خطاب اول د باب رابع د حصے اولی د سورہ بقرہ اغا اتا عیوب دا یهودیانو د زمن د نبی علیہ السلام دا غی دا آباو دا اجدادو بیانی نا بلکہ اتا نعمتنا او دا آغا نعمت پا مقابلہ کی دا دینا شکرئی. من جملہ دا آغا نعمنا پا دشتو بیابان کی چې د اوبو درک نه لګي دا د یو چکانی نه په معجزه د موسی علیہ السلام باندې جریان د ماو د اوبو د دوی لپاره دا د هغه نعمونه اتم نعمتو. نو دلته هغه اتم نعمت په دې کې ذکر کی. مسئلہ فقہیہ په استسقاء کې بین الائمہ یو اختلافی مسئلہ دا کہ استسقاء کی صلاة مسنون دی کہ مسنون نہ دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ استسقاء کی دا صلاة دا عدم سنیت قائل کہ منز پہ استسقاء کی سنت موقد نہ. دریوال امامان او یاران دا مذہب زمونگا پہ استسقاء کی منز سنت موقد گرزئی. وہابیان دا دی عصر و امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا تعنہ لگئی چی دا حدیث و خلاف کردے دے دا استسقاء دا منز منکر دے و دا استسقاء منز دا پا منز کے دا پا حدیثو کے ثابت. نو دا تعنہ دا وہابیانو پا امامنا بانے بیزائے. علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ نکت الطریفہ کی دا اعتراض ذکر کردے دے و بیا جواب کردے دے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا صلاة الاستسقاء منکر نہ دے. دا صلاة الاستسقاء تا سنت موقد ویل دا دے منکر دے. نو آیا یو مجتہد بدا حکم نہ لری کہ یو سنت موقد و متعلق ہوئی چھ مستحب دی دا شے سنت نہ دے مستحب دے یا مستحب نہ دے سنت دے. نو دمرا حق خو مجتہد لرا ثابت ہوئی. نو بیا بدر الدین عینی پا مسئلہ دا استسقاء کی وہ روایات را خستری چی داغین صلاة ثابت دے. دیر لس واقعی را خستی چی پاگی کی دعا مذکورہ دا. نو بے دلیل پیش کرے کہ حالت اکثری پہ استسقاء کی دا دعا شا
نو دعا په استسقا کې د سنت مؤکده ونشو او صلات استسقا حالت اقلی شو په مقابل د دعا نو صلات استسقا درجه د استحباب کې پاتې شو نو امامنا د استسقا د صلات منکر نه د سنیت منکر دی دوی د اعتراض بے ځای کوي ګورا دا سنن رواتب د ماسپخین نه مخکې صحیح حدیثو کې ثابت دي د بخاری او د مسلم 3 رکعات راغلي امام شافعی رحمت الله علیه د 3 رکعات د سنت منکر دی ویل بس موږ اعتراض کوو چې د حدیثو خلاف کړي نه هغه وی دا 3 چې تاسو یادوي دا سنن بعد الزوال دي دا سنن رواتب نه دي دا مستحبات نمازیګر د مانځنه مخکې 3 رکعات امام احمد امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی دا درې وړ امامان وایي چې دا 3 رکعات سنت نه دي امام مالک سے کوئی دا سنت موقع ده اوس دا درې امامانو ته خدا نشي ویلې چې دا سنت منکر دي سنت منکر نه دي دغه ته مستحب وایي سنت موقع ده نه وایي نو امام ابو حنیفه باندې چې دا تعالی چا لګولې وی چې د صلات الاستسقاء منکر دی د افتراض د صلات الاستسقاء منکر نه دی د صلات الاستسقاء د سنت مؤکدیت منکر دی سنت مؤکد وته نه وایي او یاران سنت مؤکد کوي باقی دلته پنس قرآنی کې استسقا موسی لقومه د استسقاء په دعا سره شوی اسمون نو شوی دعا نو امام سے وی چې دغه شان نبی علیہ السلام په استسقاءاتو کې دعوات کړې اذ استسقا موسی لقومه دا ظرف جوړ کا د وذکر مقدر د پاره وذکرو اے د زمان د نبی علیہ السلام يهوديانو لګرایات کوي هغه وخت استسقا چې طلب د سقيو ک موسی علیہ السلام قوم خپل لرا پس منگوی موسیٰ علیہ السلام تا ادرب بیاسوا کا ہوا پانسا قلبان دل حجر کانی لرا نو دا موسیٰ لقومه کی لقومه ظرف لغو دا استسقاشو موسیٰ فاعل دا استسقاش جملہ پا محل دا جر کی مضافلے دا اشوا او آغا پا تاویل دا وقت سرا ظرف شا دا اذکر مقدر دا پارا فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو دا حجر دا مفعول به دا اضرب شو بعصاك ظرف لغو شو دا ټوله مقوله شو دا قلنا دا پارا محل دا نصب شو فانفجرت فا فصیحیه دا چې اظهار دا یو کلام مقدره کوي نو فضربه فانفجرت فضربه فسوا موسی علیہ السلام کانی لرا فانفجرت فسروان شیسالت منه د دې کانی نه 12 عینا دولس چینین داتنا جاری شوی عین دلته په معنا د چینی باندې قبیله د دوی چې هغه دولس وی نو په عدد د اسباط او د قبایلو باندې دولس چینی هغه جاری شوی هر قبیله براتلا او هغه به خپل ګذر نو بس کلی باقی عین قرآن کریم کے پنور و معنیو هم مستعمل لکا شراب دا اہل جنت تم عین ویل شوی دی عین یشرب بها المقربون او دغه ماده د عین یا او د نون چې دا په معنا د حفاظت مستعمل ده تجری بیاعیننا ای بحفظنا او دارنگی په معنا د منظر عام سره هم راضی فاتو به علی عین الناس دخل کو منظر عام تیرا ولی او په معنا د جارحین مستعمل د چې سترګې طویل شي علم نجعل له عینین او په معنا د نفس سره هم مستعمل دی دا عین کلی واشربی وقری عینا قری عینا معنا قری نفسا نفس دې په خوشحال نو عین دلته په معنا د چینی سره شو نهر صغیر سره 12 عینا
دا عیناش تمیز دا عدد اوسط منصوب را او دا اثنتا عشرت چی دی دا فاعل دا فانفجرت انہو ظرف لگو قد علم كل ناس مشربهم فتاقیق پیجند ہر یو جماعت دی مشربهم موضع دا شرب پل گدر پل ہر یو جماعت چی کم دے موضع دا شرب کیو پیجند او منگا ویلیو دوی لرا چکلو اشربو من رزق اللہ ولا تعصو او تاسی تجاوز دا حد نمکوئی فساد کی الارض پزمگا کی لا تعصو لا تفسدو فساد مکوئی پزمگا کی فالکون تاسی کی چیئے مفسدین اے متمادین فی الفساد دیر سرکشی کو ان کی فساد کی ندا سے مگر دے گئی دا غامسا چې وکم امسا وا نو مامک کی ویلیو چې دا شعیب علیہ السلام نا دراوړي وو هغه ته د ما سبق انبیاء علیهم السلام نه پاتې و دا آدم علیہ السلام نه جنت نه راوړي و او دې کې کمال دا و چې کله به موسی علیہ السلام تنها شو په دشت کې دې ور سره خبرې کوي دې مرګره چې 13 بشونو دې د سر نه برانا روانه شو به تنه لیټ بجو ډېر کمالی همساوا هغه جها مار بم د دینه جوړېده د ساحرونو سحر چې ختم کړي او هر څه دا کانو نو سعید بن جبیر رحمه الله فرمایي چې دا کانه هغه فر بسوبي کم کانه چې دنه جامع تختولې لا تکونو الذين آذوا موسی کې چې ما واقعا بیان او تو کوئی چې دا د کوئی تور د غرنه یو عام کان دا عجایبات قرآنیو چې کوم ویډیو کې ست شای شوی دی پای کې د دې کان تصویر شته او پای کې چې کوم هغه دولس د چینو زینه دي هغه آثار او هغه نه اوسم بګتکاری اگر کا وډو شي او هر وخت بر دینه شپږ لاکا او یا زره کسانو بس کړي فضلا کا او یا زره فعدد دا قوم د بنی اسرائیل چې څومره معروف یا دا او یا زره په عذابونو نشوي دي د شپږ لاکو بدینه روزانه بس کړي او محدثین دا ذکر کوي خان چې خوبان همدارند تو تنها داری نبی اسلام صدا معجزه وکنه وا نبی مثال کې پیش کوي راتلل د وجود مابین دا سابع او زدنا د څلور کړه چې دا معجزه د نبی اسلام کار شوی وا چې د ګوتنه او په روانه دا پیش کوي چې د کانی نوبه کمال د یقیني معجزه ده او ډیر داسې کانی دي چې د موسی علی السلام امسانه دا ورسېدلې او به روانه دي او داسې د ګوتنه او روانه شي نو دا داسې معجزه ده او خلاف العقل والعادت خلق العاده ده چې دا بغیر د معجزې د نبی اسلام نه چرتا مسموعات زمون کې نه دراغلي چې او سړی او داغه د ګوتنه او روانه وي نو په نسبت د کانی د اوبو باندې د ګوتنه او بچی کم دي دا یو بل اختر د په معجزه کې او ډیره کمالی ده لا تا توفل ارض مفسدین دا عاصی یا خو ناقص دی یائی دا عصا یعصی عصیان او یا ناقص دی واوی دا عصا یعثو عثوان او یا اجوف دی دا عاصا یعیث عیثا وعیوثا ومعاثا فمانا دا اشد الفساد سرا هر چې لفظ قرآنی دی نو هغه اول دی چې دا ناقص و نواقص تلشی او یایونا ولا تاسو الارض تاسو شدید فساد مکوئ تجاوز د حد نه مکوئ پزمکه کې پالکون تاسو کې چې مفسدین یعنی متمادین فی الفساد
نو دا معنن تاکید شو د تعصو د پارا تاکید لفظی نه ده تاکید معنوي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ باری تعالی نعمت ذکر کړي د نعمت سره بیا متصل د دوی هغه قمقلید او حماقت ذکر کړي چې ما بین عام څنګه کو تاسو به بدل کې څه کول نو دلته نعمت ذکر کا او بیا دا وی قباحت ذکر کړي نجات ورکا فرعون هلاک کړه ناوی بدل کې څو کس ته سجده ولګولا تورات ورکا عفو ورته وکړه ابي بدل کې څه شی وکړه وای چې ارن الله جهرا وډاګي دګي راو خیرات پرېزه په سورې جوړ کاو منو سلوای ورکړه ورته صرف ویل چې قاری تک لزئی نو عاجزی کوي حتتن وای ناغي د حتین حنته جوړ کړه پدشت کې د کانی نو وبو ورکړي نعمتونه ورکړل نو دوی څه شی وکړه دوی په بدل کې ویل چې دا موږ څه کوو طعام واحد تنختی مونږ ته بقل غواړه قصه غواړه قوم او عدس او بصل غواړه نو دا حماقت دی ورسره د ذکر د نعمت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اے وذکروا اذ قلتم داوم ظرف شو د وذکروا مقدر د پاره اور آیات کې اے د زمن د نبی اسلام يهوديانو هغه وخت قلتم چې وی تاسو اے قال آباؤکم پلاران استاسو ویل استاسو پلاران ویل یا موسی چون کې دوی راضیو کنا دوی راضیو د پلارانو په دغه کارونو باندې رضا په کفر کفری رضا په حرام و حرام وی دا نسبتونه ټول دوی ته کیږي تاسو د څه وکړو تاسو د څه وکړو دا قلتم خطاب زمن د نبی اسلام يهودو ته دی او هغه د موسی علی السلام زمانہ کې چرته ژوند دی او چې دوی ورته ویل یا موسی د دوی پلارانو دا ویلي دي خو دوی د پلار په دې خبرو خوشاله او رضا نو د دې وجه نه نسبت دوی ته کیږي او دا د دوی حماقت وګرځي دوی تاسو یعنی پلارانو تاسو چې موسی علی السلام لن نصبر هرگز بمن صبرون ولا طعام واحد فطعام واحد بان دا شو بزیان ترادی چې دا خو طعامین انزلنا علیکم المن والسلوى دا خو دو طعام یو خو نو کنه څنګه وته طعام وي نو جواب کنه علامه قرطبی کوي چې غلط وا فصار واحدا دای باغ دواړه یو ځای خړل یو ځای نو طعام واحد او که قول پمن کې واخصله شي خبز الرقاق او سلوا مړزان شمرشتيام یو طعام لکه غوخه خو سړی ځان ته نه خوري خروټي و سپلی کړي نو باندې خبز الرقاق شو هغه نرم نری پاس یو قول مونږ دا کړی او سلوای مړزان او غوخه شوي نو شراوای خلک یو طعام شو دواړه کا لن نصبر لا طعام واحد دودانا نصبر على طعام واحد کې واحد بصفت درې طعام شي او درې تعلق بنصبر پورې ورکی دا جمله به مقوله د چا شي مقصود بالنداء د یا موسی شي او هغه به مقوله د قلتم شي مضاف الیه د اذا ظرف د پاره د اذکروا مقدره فادع لنا ربك يخرج لنا دا عطف کا بلن نصبر باندې واذ قلتم يا موسى فادع لنا او هغه وخت آیات کې چې وی تاسو پلارانو تاسو موسی علی السلام او غواړه زمونږ لپاره ربک د رب کریم خپلنا یخرج لنا چې دې روبا سي زمونږ لپاره مما تمت الارض ان شيئا سشي آسشه چې وی دا غسنا تمت الارض چې شینکه غل رزمکا مم بیانیه کا من بقلها دشن کې جاتو د دزمکنا مراد ورنه ساګو سابشو اے ما تمته الارض من الخضراوات ولا يقوم على ساقنا هغه چې پونډین لري تاکو نو ولاوي او چې پونډي ولري نو هغه ته شجر وای کوم شي چې پونډي ولري شجر ورته وای پونډي ونه لري بقل ورته وای دا ټول تاکو نو ته شامل
وقصائها آغا چه شنکی ازمکا قصائها دا تریو دا بادرنگو دا دی ازمکنا نو قصا ترشوا و بادرنگ وفومها فوم کی اختلاف دی چا ویلی چی فوما دا پا مانا دا حنتی باندی وفومها وحنتتیا غنمو دزمکنا دارای دا عبداللہ بن عباس تا رضی اللہ تعالی دا یو قول زجاج رحمت اللہ علیہ آغا دا فوم مانا کئی پا نخود سرام وفوم یاو نخود دا دزمکی دو قول دریم قول معروفات عبداللہ بن مسعود دی آغا وی فوم پا مانا دا توم سر دی فوم پا مانا دا توم سر و تومیها او دا اوگی دا دزمکینا اوگا دیو جنا قرد عبداللہ بن مسعود دی کی دا دے من بقلها و قصائها و تومیها ادو فومیها پزے وی تومیها قرد دا امام بونی پر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرات شازا یا خو قرآن دے قرآن نہ گنینو مفہوم دا قرآن کو قاما خادے یعنی عبداللہ بن مسعود خود نبی علیہ السلام نے دلتا تومیہا اوریدلی دی و دے کے خطا شوے دے چی آیا دا من اللہ قرآن دے کدا شرح دا نبی علیہ السلام نو قرات شازا دا صحابو چیوی نو تو یا خوشکی خبر رکی دی شی دامو قرات صحیح شی نو دا کم شی او که قرات نگانی و قرآن نگانی نو شرح خدا کنا عبداللہ بن مسعود خود نبی علیہ السلام زبان ناوریدلی دا خدا خلطیت پر آغلی چی دا قراتو کو کدا معنی دا قراتو پر نو معنی خدا دیو جن علماء ترجیح دا فوم معنی پا ثم سرور کئی او عربی زبان کے دا تا پا فا بدلیگی فا پا سا بدلیگی قراءاتو کی لکا مغافیر او مغافیر یا لکا جدف او جدس جدف ہم خبر تا ہوئی جدس ہم خبر تا ہوئی مغافیر و مغافیر یو معنی دا یو بدبویا بوٹے دے شاہ تو مچھی پکل کینی ناغا خراب بوئی لئی نو فومیہا معنی سومیہا دا ضحاک رحمت اللہ علیہم دا قول دے وعدسہا او دا نس کو دال دا دے ازمکینا نو عدس نس کو دال شو حدیث مبارک کے رازی علیکم بالعدس فإنہو مبارکم مقدس علیکم بالعدس فإنہو مبارکم مقدس تاسو دا نس کو دالو استعمال دیر کوئی افغانان سر پیجنیم نو پاکستان خلق دیر خری افغانان دا سر دیر شوق ہو سنکی دال پیجنی خو نسو دال نا پیجنی اوار دال سے پاکستان خلق دیر استعمال نبی علیہ السلام دی استعمال کوئی ذکر دا مبارک و مقدس تی بیائی فوائد بیان یرق القلبا سمرائی دارا چزڑ نرے گئی دا چسو خری زڑی نرے افغانانو غلظت قلبی معروف اور پاکستانو رقت قلبی معروف پاکستان خلق پنجاب بے سرحد نم نسودال دیر استعمال ہے حل تطول نسودال داغی زون نرم نرم بیدا پسی لکسا افغانان کو الت دکان کم نہ پیدا کی گئی نسودال کو ناغی غلظت قلبی دیر زیاد دے زون دیر سر ندا حدیث شریف کی صفت وَيَكْثُرُ الدَّمْعَ نسو دال چسوک دیر خری اوخ کی بئی زیادی جڑا بئی دیر ہوئی او بیا فرمائی چی فَإِنَّهُ بَارَكَ فِي 70 نَبِيًّا آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسول اللہ مبارک فرمائی چی دنسو دالتا او یا پیغمبرانو دا برکت دعا کری دا آخر داغی عیسیٰ علیہ السلام دمر پیغمبرانو دا برکت دعا وردینا پتہ ولگے مشایخ و دربارونو تچل عرشی اکثر دا پیرانو دربار کے نسو دار استعمالی دا سے دیکھا پاکستان کے دارے والے دا مشایخ حدیث کرتلی یانا اصل خدای و تزر کیا چولی چی دا اچو برکت نڑک نو پلنگر کے اکثر دا دی استعمال دیر وی
او حدیث کی تعریف راغله نو عادت دنه سودال و بصلیها او د پیازو د ازمکنا نو فدع لنا ربک دا ربک مفعول فدع شو انت فاعل لنا ظرف له یخرج لنا دا جواب امر شراو با سیده مونږ پارا دا مما تنبت الارض کی اردو فاعل د تنبتو دے دا صله د ما دا عائد مقدر دے مما تنبته الارض بیا هغه ضمیر چې عائد دے ما تذ الحال دے من بقلها دا قصاف و معدس بصلا بعطف کدا ټول جنا حالونه دا ضمیر نه حالونه دا ذل حال مع الحال مفعول تنبتو الارض فاعل دا بیا صله د ما مجرور د من دی دا ټول به صفت کېږي د موصوف مقدر د پاره یخرج لنا شیئا مما تنبت هغه مفعول به شو د پاره د یخرجو هغه جواب امر د فدو شو او هغه به مقصود بالنداء د یا موسی شو هغه به مقوله د قلتم شو هغه مضاف الیه د اذا هغه ظرف د اذکرو مقدر د پاره قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير او ورته موسی علیہ السلام آیا تاسو بدلوي الذي هاغا قائل الذي قال باری تعالی هم کې دیش آیا تاسو بدلوي الذي هاغا هو ادنا چا غډیر اخسته ادنا دلتا د دنی نه ده په معنا دا خصاصت او یا ادنا د دونو نه ده واقرب چې اقرب ده چې دنیا ده بالذي په مقابل لاغه څخه هو خیر چاغه خیر دی نو که ادنا د دونو نشي نو دنیا به مراد شي تاسو بدلوي هغه چې ادنا ده او دنیا ده مقابل لاغه څخه هو خیر چاغه آخرت دی او امتثال د اوامر الله ده او یا ادنا اقص په معنا دنینا هغه چې اقص بالذي هو خیر چاغه منو سلوادي او ظاهرا که تستبدلون په خپل معنا باندې پاتې شي نو استبدال دا ادنا بالذي هو خیر دا وفکار آیا تاسو بدلوي هغه شی چې ادنا ده بالذي هو خیر دا فرض کوي اقص ور کوي او خیر اخلي نو دې څه بسنګ لګي بیا نو ځکه شارحین تستبدلون په معنا تشترون سره کوي او د شرا په سله کې با چې داخليږي را په سمنو داخليږي با په سمن داخليږي اتش ترون ایتا سو اخلي پس باندې بالذي پاغ سبانی هو خیر چې غره ده چې منو سلوار یا غور کوي سمن دی هغه ور کوي او اخلي الذي هو ادنا اخلي تستبدلون په معنا تشترون سره راځي په خلک به تو کش مصرن خاري لرا ان لکم ما سالتم پس یقینا تاسو د پاره پدې خاریه کې هغه څه سالتم او چې تاسو پوښتنه کړې دا غیدنه باتا تم مصر منصرف دے کہ غیر منصرف مصر ہاں ولی پہ تنوین راغ بنی اسرائیل و فرعونیان دوی قوم په مصر کې دغه مصر کې دو جواب دی یو جواب ته اشاره وکړه چا خو جواب دا کړی چې مصرن دل دغه مصر نه دی شنوم د قاری اهبتو مصر من الامصار زین یو خار تلاړ مصر من الامصار نو نکره پاتې شو نکره پات تانیش څور کی او تانیش شرط علامت دی علامت نشته
دا مصر نه دی چې وقاري نوم دی. مصر معنا خار، پیښورم خار دی، مردانم خار دی، خو نکره شو ده. نو اهبطوا مصرا من الامصار، دا یو جواب. اصل تحقیقی جواب دانه، تحقیقی جواب داره چې مصرن اومغه مصر مراد. نو بیا خو پکې تانیث هم راغی، عالمیت هم راغی، نو بیا ولې غیر منصرف؟ نو تاسو ویلي دي چې وشرط تحتم تاثیره الزیادة علی الثلاثه او تحرک الاوسط او العجمه. نو عجمه خو نه ده، عربي دی. بیا په عربی کې تحرک الاوسط بیا بزائد علی الثلاثه، نو دا به بیا تحتم د تاثیر وجوبی به بیا اثر کوي، دا تانیث معنوي. نو دلته ثلاثی ساکن الاوسط دی، ثلاثی ساکن الاوسط. نو چې ثلاثی ساکن الاوسط شو، شرایط د تحتم د تاثیر موجود نشو، نو جائز شو انصراف د دیو، جائز شو غیر انصراف. نو دلته مستعمل شو مصر غیر منصرف. او بیا رستو تاسو ترازی بمصر بیوتا، با په داخله د مصر ته اجر نه دی ورکړی، هلته مستعمل شو غیر منصرف. نو دې کې انصراف غیر انصراف سیان. تاسو کافیه کې څه ویلي دي؟ فهندن یجوز صرفه، هندن یجوز صرفه وای کنه وای، ځکه ثلاثی ساکن الاوسط دی کنه. نو هندن یجوز صرفه معنا یجوز صرفه و یجوز صرفه، منصرف غیر منصرف دواړه رواج. کدا مصر مراد شقاب ادا جواب تحقیقی دی، او یارا جواب روح المانی کړی دی اهبطوا مصرا من الامصار وان لكم ما سالتم. دا ما سالتم دا سالتموه دی، دا صله د ما دا، او موصول ما صله اسم مؤخره دی، او لکم خبر مقدم، ظرف شو خبر مقدم دی، تعلق بورکے تر ثبت لکم. نو دا جاری مجرور تعلق ورکه تر هغه ثبته پوری. نو دا اعتراض به ذهن ترازی چې جمله کې چې خبر واقع شو لابدی د عائدنا، عائد نشته، نو عائد بترو باسی. فإن لکم فیه ما سالتم، فیه ما سالتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت مانا جعلت، ضربت مانا الصقت، یا ضربت مانا وحیتت، مقرر کلیشوا وګرځول شوا، ملصق کلیشوا په دوی باندې الذلت سپکواله او ذلت، والمسكنة واثار فقر. کسمرم غنیانی خو فقرا بخکاری، نسومرم غنیان وی. تاسو دا عیسویان دی خاریوتم کله کله راځي کله، تاسو ورته وګورئ زمونږ او تاسو د کباړ کې چې کوم شیخ خرسيږي کباړ کې، نو دا ټول لباس د انګريزانو دی، دا د انګريزانو نه مونږ راځي. او کباړ شی زمونږ په ملک کې ډېر غریب سړی استعمالوي، مالدار نه استعمالوي. کباړی لباس غریب خلک استعمال، او دا د هغوی شاهانه لباس دی. نو د دوی هغه پتلون، د دوی هغه النډی کمیس، چې زمونږ مسلمان ته به پیسې ورکړي چې دا استعمالوه، نو هم به شرمېږي. نو دا وجه دا ده چې په دې باندې اثر د مسکنت دا مسلط دی، او که څومره مالدار شي خو فقرا به ښکاري، اغنیا به نه ښکاري. ضربت علیهم الذلة والمسکنة، اثر د فقر. وباؤوا بغضب من الله، او گرفتار شو په غضب سره، اسی غضب سے ثابت دے دوی لره من الله. دا عذاب ثانی شو چې ما ویلو په دې خطاب کې عذابین دي. یو عذاب انزلنا رجزا من السماء، هغه یو عذاب، او دا دویم عذاب. باؤوا بغضب من الله، نو باو مانا رجعو و الحقو، او دا من الله په اعتبار د متعلق صفت د غضب. اوس دا فکرونه کې چې دا اثر د ذلت او د مسکنت او دا چې غضب کو دی راغی،
دا باری تعالی دوی سے ظلم کړی وی نا ذالک بیانهم دا ضمیر دا ذالک یا د ضربت مصدر دور تراجه کا چې په معنا د حاتی او د جعل او د الصاق سره او یا دا ذالک چې کم نه دا راجه کا غضب لرا دا غضب من الله بیانهم پدې په سبب د دوی چې دین کانوا یکفرون بیاات الله ويقتلون النبیین هادیو چې قتل اول بیان بیا بغیر الحق یا با اغا خلق مستحضر کی په زمند حال کی په یقتلون به تعبیرو کی په یکفرون او یا بقائل ځان حاضر کی په زمن ماضی کی او تعبیر بداوی نو کی نعود یکفرون بیاات الله اعود یقتلون چې قتل اول به انبیاء علیهم السلام بغیر الحق بغیر الحق معنا ظلما نو دابا سبب یشوا تعلق بور کے تر خبر مقدرہ دا ذالکا دا عذاب ثابت دے دوی لرا ولی ثابت دے بیانهم کانو یکفرون بیآیات اللہ بسبب کفرهم و بسبب قتلهم روایاتو کی راضی چی 300 پیغمبران دوی په یو ورځ وژلیو بل ورځ باندې او یا پیغمبران وژلیو انبیاء علیهم السلام د بنی اسرائیل چې د علماء په شکل هر قريه کې وو او بیا ماجیګر کې د فخر په شکل دا بدمعشان او قاتلینی فخاریو کې فخرن ګرځیدل چې مونږ پورا کړی دا بیا تخلق چاغوی صالحینو او هغه ورته سب دومره وویل چې دان بیا مولې مړ کړه نو 300 نفر هغه اولیاء پس شهیدان کړه نو کانوا یکفرون بیآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق یعنی ظلما ذالک دا کفر او دا قتل سو جن ثابت شدوی لرا بما عصوا سبب هغه چې دینا فرمانه نه کړي وي او دوی یعتدونا چې تجاوز به کو دا حد نا پماسیو کی نو صغیرہ مفجکی سړی کبیره لرا او کبیره مفجکی سړی اکبر الکبائر لرا او اکبر الکبائر مفجکی سړی کفر بیات الله لرا اصلا دوی عصیان کړو من احکام الله بیا داغی پس دی چې کم نه تجاوز به د حد نه کو پماسی کی آغا مفزش و قتل صلحاء او قتل انبیاء لرا او دا حد تچورس دل مفزش و کفر بیایت اللہ لرا نو غضب پر آگئے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى دا دی تلورم باب شپک خطاب دلتا اس دا خطاب خلاصیگی پا ترغیب و پا ترغیب باند دا خطاب خلاصیگی پا ترغیب و پا ترغیب مسئلہ شروع شي ګوره طرز د قران کریم دا ده مسئلہ شروع شي مکی سوري مدني دلائل شروع کوي په یو دعوت دي دلائل پیوای عقلی نقلی دا دلائل خلاص شي نعم ذکر کوي دا مې در سره کړي دا مې کړي ولې زما دا یو خبره نه مانه اغم خلاص شي تخفیف دنیوي ذکر کوي یا در باندې راولم یا مخینو خلقو ته سوچو کوي دباوی بیا هغه خلاص شي تخفیف اخروی ذکر شي نو دا تخفیف اخروی چې خلاص شي خو مسله خلاص شي کنه بیا د سر نه بل باب شروع شي یا بل دعوه یوم دعوه بیا معاد کې بیا په دلیل شروع کی هغه یو نوع دلیل دا بل نوع دلیل شي نو دا تتمنه د خطاب شو وترغیب الى الايمان والاعمال الصالحه والجزاء الاخروی ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله دا فلهم اجرهم کی دا جمله چې کومه دا جزاء صد مصد خبر سا جزاء صد مصد خبر دا او دا خبر د مبتدا ثانی دی چې من امن بالله دی موصوله راکنه من موصوله دا مبتدا ثانی دا
دا مبتدا ثانی سره د خبرنا چې فلهم اجرهم دې دا ټول جمله خبر دا ان د پارا او الذين امنوا دا مجموعه را واخلا دا اسم د پارا دا نه دی یقینا کسان امنو هغه کسان هادو والنصارى والصابين نو فلهم اجرهم ودویم مبتدا ذکر کا ټول د پارا اجر نشته بلکې من آمن بالله دا بدلم دا الذين آمنوا سید مبتدا ثانی شو اے بدل کدا غین چاچی مان راو بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم نو مبتدا موصول بفعل لا چې من آمن ده مبتدا چې موصول بفعل وی يصح دخول الفاعل في الخبر اگر جزاء صد مصد خبر لا اجر مبتدا مؤخر کې لهم به خبر مقدم لا جمله با جزاء شي صد مصد خبر بشي د ثاني مبتدا لپاره دا مبتدا سره خبره به ټول جمله خبر د پاره د ان شي والذین امنوا به اسم شي دا والذین هادوا والنصارى والصابین دا په عاطف یقینا کسان امنوا الکه چې ایمان راوړل من امن بالله بیا سمانا شو ندلتا علماء تاویلات کئی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائی چې مراد ان الذين آمنون آغا د ایمان والا دی لسانن چې منافقین دی یقینا دا منافقان چې دی من آمن منهم بالله قلبنا لسانی ایمان سره قلبی ایمان یو دې کړو فلهم اجرهم دا یو قول شو دویم قول دا دی ان الذين آمنوا بموسى وعيسى آغا چی ایمان پا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نور انبیاء وروڑے دے من آمن منهم باللہ والیوم الآخر نجزائی دا غشتا دا صدی رحمت اللہ علیہ قول درہم قول دا دے ان الذين آمنوا بالانبیاء من قبل عبداللہ بن عباس سے طول انبیاء یاد کرل والذین هادو او آغا چه یهودیان شوی دی هادو مانا سوارو یهودنا فلان هادا اذا دخل فی الیهودیہ تحودا سوار یهودیا او دا یهود چکم دیا خو لفظ عربی دی فمانا دا میلان باندی انا هدنا الیک مونږ ته اعلان کړو او دوی تم يهود وای ځکه دوی اعلان کړو توبه یې استلوا د ګنا نه او یاد لفظ سوریانی نو دا معرب د يهودا دی او يهودا چې د مشر زوی د یعقوب علی السلام او د هغه اولادو والنصارى والنصرانيان دوی ته نصارا ځکوي لأنهم نصروا المسيح دیدا عیسی علیہ السلام امداد کړي او من انصار الى الله قال حواریون نحن انصار الله چاوی نصارا او تذکوای چې عیسی علیہ السلام مریم بیبي ابتدائی شاعت دین کې شروع کا یو کلی کې وسیدا چې نصرا نومیدا ان نصرا د کلی نومو دا غینه مشهور شو لکه پنځپیریان او د کلی نوم دی استفاده مسماش نو دا هغه نصرا کلیو دا غي نرستو د دې د نشاعت شو په دې مسمى وصابین او صابین صابینو کې ډېر لوی اختلاف دی عبد الله بن عباس سے فرمایي چې دا د نصرانیانو یو ډله ده نه پیدا ده محلقی رؤوسهم فی وسطهما فنصرانیانو کې یو جماعت ده او په سر دی مینس کې او پریټو باسي دای نه کوي دا په نصرانیانو کې ځان متعبدین غني چې مونږ لوی شیخان یو مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دا یو قوم د مجوسیانو دی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي قوم کالمجوس دا مجاهد سے قول قریب شو سره ابو العالیہ فرمایي صابین هغه قوم دی یقرؤون الزبور
چې زبوري لستا او ځان نه خود ساخته شریعت جوړ کړی. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائے صحابین هغه قوم نے چې عبادت د ملائکو کوي. ابن زید رحمت اللہ علیہ فرمائے چې دی لا الہ الا اللہ وای او بالکل قائلین د کتاب نه دی، آسمانی کتاب قائل نه دی. اصل کې دا سبق نه ده په معنا د خروج باندې. صوابئی خارج من الدین تویلې شي. نو چا ویلي چې دا د عیسویانو نه وو چې خلق دي په دوی کې بی دینه وو، او چا ویلي چې دا یو نوع د مجوسو هغوی نه راوتلي وو. مختلف اقوال دي. مناکحت د نساء د دی او عقل د ذبایح د دی مسله اختلافی ده بین الائمه. چا دا په حکم ناری کتابو کې ګرځولې دي، دا غي هغه نکاح مون سره روا ده، دا غي ذبح مون سره روا ده. صابرین په دې کې ګرځولې. منهم ابي حنیفه، ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دا فقهاونه دي چې د مناکحت د صابینو او د دوی ذبح د آیات لري روا کړي. وای دا د نسوارا او یو جماعت دی، فلهذا د نسوارا له کتاب دی. نو طعامكم حل لهم وحل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب. او بعض علماء اغي لکه حسن بصری رحمت الله علیه، مجاهد رحمت الله علیه، هغوی قول کوي چې د دې ذبایح ونشي خوړلې او د دې د بیبیانو نکاح هم روانه. دا رائے د عبد الله بن عباس سے دا مسئلہ اختلافی ده. من آمن بالله اے من آمن منهم بالله، دا من آمن بالله فلهم اجرهم. چون کې دې جملې د ما سبق سره ربط نو قید د منهم راويسته چې عائد پیدا شي. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم، پس دوی د پاره اجر ثواب د عمل د دې عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا بشارت شو ترغیب الاعمال والایمان په دې باندې باب خلاص شو. دینه بعد باب ثانی شروع، دا خطاب ثانی شروع شو تر آیت نمبر 34 پورې. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. دلتم دی التبیا راضی. اذا اخذنا میثاقکم ثانیا راضی بیا. اذا اخذنا میثاقکم لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا التراضی. هغه موضوع پوری دا خطاب ثانیش. د دې خطاب نه چور څه شي دي؟ درې خباستونه د زمن د نبی اسلام د يهوديانو د پلارانو درې خباست دلته ذکر کړي چې د ډېر قمقل او احمق خلق اولاد یې ذکر راځي قمقل تاسو شوي. یو قباحت اغا نقض العهد شو. دویم قباحت حلی باطله فی الاحکام، لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. دریم قباحت اغا اتهام د بری، اتهام د بری قتل یو کړي تاسو په بل تپلو. نو دا قباحتونه د دوی چې دال تدری بیان شوی. بل پنځه جماعتا د موجودینو يهوديانو دلته بیان شوی. پنځه جماعتا. اول جماعت صاحبان د قسوت قلبی ثم قسد قلوبکم، او دویم جماعت محرفین د کتاب شو ثم یحرفونها. دریم جماعت هغه امیان شو غیر عالمین. سلورم جماعت د منافقین شو.
اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. پنځم جماعت کاتبین د رسائل یكتبون الكتاب بأيديهم. دا جماعتا پنځه د زمن د نبی اسلام يهوديانو او یا چا پنځم هغه ډله خسره چې هغه جنت مختص لنفسه ګرځولیو لن تمسن النار الا اياما معدودا. مسواعید باندې باغ خطابم خلاص بلا من کسب سیئات واحات به خطیته اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. مومنان خفن شي بشارت براشي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون. الکه چې جنت تر دنه کې خو مسله خلاص شي کنه چې کافر په جهنم وردن کې خلاص شو خبره بیا خبره سرنه شروع اذا خذنا میثاق بني اسرائیل. دا بیا دریم خطاب شو. نو نچوڑ د دې خطاب نقض د عهد خلاف الاحکام او ارتکاب المحظور واتهام البری او چا سلورم قباحتم د دوی ویلې تعمق فی السؤال جوور بحث کول د خپل پیغمبرانو نه او پنځمه قسوت قلبی شو. وایذا قدنا میثاقکم دا ظرف د اذکروا مقدر د پارا واذکروا اذا قدنا میثاقکم اے عهدکم بما فی التوراۃ یا میثاق باتباع موسی علیہ السلام ورفعنا فوقکم الطور او چت کړو مون پتا سی باندې تور لرام. تور په لغت سریانه کی جبل طویل کیږي. امام مجید سے فرمائی رفعنا فوقکم الجبل او چا ویلی چې دا جبل تور مراد ده. جبل تور دا معروف چې کم غار ده دا غینوم ده. دوی ته چې تورات راوړل شو او ورته ویل شو چې دا کتاب دې من الله راغلی دی نو دوی انکار وکړ. دسه خو موږ نشو مانله. نبی ځان سره مشران او ملکان بوتله هغه التدارن الله جارتن چغي والی هغه وانی سائقر لمرشو بیا ژوند دي. هغه چې بیا دل ترالل ناغیم بیا غړي وړي خبره قوم ته وکړي تصدیقات ټول اونکړه دوی بیا هم نه منله. بیا جبرائیل علیہ السلام مامور شو په غربان او چته کپی د انسان د قدم را په دسی بره ویو معنی کنه ما بس ټولو آمنا او اسلمنا چغي والی او رستو بیا انکارونه کول. ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة اے وقلنا ویلیو منتاستا خذوا ما آتیناکم لکنی سیاغا آتیناکم مانا اعطیناکم چه درک لمنتاستا بقوة بجهد واجتهاد. عبداللہ بن عباس سے وہی قوت مانا جهد واجتهادنا دا واقع خودی کی اجتهاداتو کئی خپک لگو کوشش سرا دا قتادہ و دا صدی رحمهم اللہ دا غرایا دا. دویم قول دارے بقوت مانا بنیت و اخلاصنا بنیت و اخلاصنا و اخلاص سر دا قبول کئی دیرنا نا سم دا زرد تل نے قبول کئی. دریم قول دارے بقوت مانا بکثرت الدرس دا واقع قبولی کئی پا کثرت دا درس سر شائع کئی قوت سره اخذ معنا دار چې کلک یاد کوي چې بل ته درس کړی شي. نو ما آتیناکم بقوه دا صله د پاره د ما شو هغه مفعول د خذو شو جمله فعلیه ده. واذکروا ما فیه او یاد کوي هغه څه فيه چې په تورات کې پراته دي. نو چا معنا د واذکروا په ودرسو سره کړی دا ودرسو او یو بل ته درس کې سره ما آغا فيه چې پدې کې یا واذکروا معنا واحفظوا فیاد یاد کوي یا واذکروا معنا واحفظوا بالعمل به دا یاد کوي د پاره د عمل لعلکم تتقون اے لکای تتقون ډیر پاره چې تاسو ځان ساتئ د معصیونا پرې دنیا کې او ځان ساتئ د نار نه پاغه دنیا کې. یعنی ارجا منکم ان تکونوا متقین امید در ندار چې متقیان بشئ.
ثم تولیتم اول قباحت شدا نقض العهد اے اعرضتم بیا تولیو کلتا سی اعراض موقع من بعد ذالکا اے من بعد ذالک المیثاق فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کنوے احسان دباری تعالی پتاسی او کنوے خصوصی رحمت دباری تعالی پتاسی پس شکی فتاخر دا عذاب و قبول توبہ کی لکنتم لفرتم خاما خواب اگر زیدلی ہوئی تاسی من الخاسرین اے من المغبونین فی الحال یا من الحالکین فی الحال دا لولا انتفاض ثانی دا وجد وجود دا اولنا نو لولا امتناعی سلطا شرطی شو فلولا فضل اللہ لکنتم من الخاسرین حالا دا حالکینو نا با حالن گرددلی ہوئی دا چه حالن حالاک نشوئی ولی ذکا فضل اللہ و رحمت اللہ موجودو او دا رحمت اللہ و فضل اللہ دا پسشی سرا و پتاخر دا عذاب و قبول توبه سرا دنیوی عذاب درنکا دویم قباحت حیلہ فی الاحکام الشرعیہ الحیلہ الباطلہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ دا واقعہ زمانہ دا داؤد علیہ السلام کے تیرشوی ہوا اور زمانہ دا داؤد علیہ السلام پر نسبت دا زمانی دا موسیٰ علیہ السلام دا نبی علیہ السلام زمانے تا قریب ہوا تکا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نڈیری پیڑی رس قراغلی دی نزدکہ ماضی قریب اکڑا قد پی داخل کر او دا اویا زر کسانو دا بحر پغاڑ یو کلیو ایلن امید پدی کلی کی دیو سیدل امتحان پر آرے دا خالی دورت اختار دا مایان وربانی ممنوع شا صدا بنا کوا دا کلیوال درے جماعتو تا تقسیم شو 12,000 کسان پدے کے ممسکین او ناہیین شو نہ اخپل اخکارو کا او بلکہ چابت اخکار کا بے منع کول دویم ڈلاور کی آگئی اخپل اخکار نہ کولو خدا امر بالمعروف نہ المنکر وظیفہ نہ اجرا کولا او دریم ڈلا آگئی دا اخکار شروع کا و صراحتاً دا خالق و رزنا پدغ و رز باندے بھئی ڈیمونا وطا جوڑ کلا او نیول بھئی پا بلا و رزا چلے کول نو دغا چل چے چاکڑے ہو آغی نبیا شادوگان و خنجران جوڑ شو چے دا زوانانو نئے شادوگان جوڑ شو دا بڑاگانو نئے خنجران جوڑ شو او چا د ټولو نه شادو ذکر کړي د خنجران د عیسی علیہ السلام د قوم نه جوړ شي هغه دویم قول دی کې به اختلاف دی حکم 12,000 کسان چې هغه منع کړي و دوی لرا ناهین د منکر او حق بچ دي بل اتفاق خدا کم چې د حق نه چپ پاتې شوی او خپل دا عمل نو کړي دین شادوغان جوړو کنو ایمه دې کې اختلاف لري د سیرت بعض علما وایي چې دام پکې شادوغان شوی راجح حدار چاغیم بچ شیو ځکه چې امر بالمعروف دا فرض کفایه دی کله چې یو وکنو دی کې حدود 1000 کسانو کړیو نو عذاب د غنورونو پیره فشه مسله اختلافي او دا چې دا شادو دا هغه شادو نسل دی کنا دا هم اختلافي ده زجاج رحمت الله علیه وی ممکنه ده چې دا شادوغان دا وی نسل پاتې وي عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا جمهور رائے دادا حدیث مرفوعام دے کے پیش کئی چې دا درې ورځې ژوندیو 3 ورځې بعد ټول هلاک شو د دوی نسل نه پاتې هر چې قرده او شادو دا بیزو دا چې دي ځان ته یو مخلوق دی او د پخاري سره پاتې وو نسل جدا شته دی خامخا بالتحقیق علمتم الذین اعتدوا منکم پیجنئی تاسی پتاقیق سر پیجنئی تاسی آغا کسان یعتدو منکم چی تجاوز دا حد نکڑے دستا سنا فی السبتی اور از دا خالی کی
ان اختار پدې کې کړه دې فقلنا لهم پسوی مونږ دوی لره کونو امر تکوینی دی وګرځيږي قردا شادوغان خاسئین خاسئین معنا مبعدین اخسا اخسا سپیتویل کیږي کوریشا چې سړی ځان نه لري کوي اخسؤ فیها جهنميانو تبویلش نو خاسئین معنا متردین شړلې شوی یا خاسئین مبعدین یا خاسئین صاغرین خوار او ذلیلا نو دا کونو قردا اس قردا خاسئین او یادا خاسئین خبر بعد خبر شو د کان نه پارا دا مقوله د قلناش او الذين اعتدوا موصل مع الصلا دا محل علمتم دی دلته دا علم په معنا د معرفت سره دی عرفتم الذين اعتدوا او دا منکم حال دی دا الذين نا او دا فی السبت دا ظرف دی د اعتدوا د پارا فجعلنا نکالا لما بین یدیا وما خلفها پس اوگرزو منگا هادا عقوبتا یا جعلناها اوگرزو لمنگ دا قریا یا جعلناها اوگرزو منگا تغ امت و جماعت یا جعلناها اوگرزو لمنگ دا خطیات حلف الاحکام و نکالا عبرت نکل فمانا دا منع سر دی او دا هم عبرت شمانی شو غیر لرا دی کارنا منگو گردو دی عقوبت لرا دی قریه لرا دی امت لرا دی خطی لرا نکالن یو عبرت چارا پار لما بین دیا مراد معاصرین شو وما خلفا آئے من بعدهم چرستو دی طول تمو عبرت بین دیا اگا وقت کی جسو وجعلناها موعظة للمتقين من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا متقیانو دا پارا میں هم دا یو نصیحت کړه چې خلاف باطل په احکامو کې نه کوي نو جعلناها کې دا حازم العقوبت یا قریه امت تراجی کا مفعول اول او نکالن مفعول ثانی او ما بین یدیها و ما خلفها دا تعلق تر نکالنس دا ظرف لغو دا نکال دے تعجیت پلام صحیح کی خودا موعظہ للمتقین دا للمتقین چیزے دا پا اعتبار دا متعلق سر صفت دا موعظے دی دا موعظتاً دا عطف کا پنکالن بانی وفولی ثانی دا جعلناش جملہ فعلیہ یو مسئلہ ضمنی 15 منٹوں کے ذہن تراولے غدا چلی حدیث و منکرین دا حیلت الاسقاط دا دا حیلی پرد کے پیش کی خودم را حاسدین دی کمنگ دا عموم نا استدلالو کے او دا خو عام دے وی دا ولی پیش کے پلا بیا لگیا دی عام پیش کے نو تو ولی عام پیش کے دا کلا حیلت الاسقاط کے راغلی چیتے پیش کے عام نا چی اس بات کی دلیل منعکین و پنفی کی بے سنگ دلیل پینی سی نو دا یاد کے یو حیلت شرعیہ دا یو غیر شرعی دا امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب الحیل المبسوط کی زان تب باب پہ لگئی دا تقسیم ورکی حیلہ شرعیہ غیر شرعیہ دا حیلہ غیر شرعی کی کما دا آغا دا حلالنا حرام تطلل دی حلالنا حرام تطلل دی او حیلہ شرعیہ دا حرامنا زان خلاصول دی حلال تراتلل دی دا فرق لد دویم فرق دا دی حیلہ غیر شرعی کی کم دے دا مستی نکیگی او حیلہ شرعی دا نیستی نکیگی دا مستی نکیگی دا نیستی نکیگی حیلی غیر شرعی تا دوکوی لیشی او دا حیلہ شرعی سی دا ضرورت پا بنا دا قرآن کریم کے درے زی حیلہ راغلی دا یو زی پا حیلی رد راغلی دو زی اثبات راغلی
اوس به ضرور دلته ته شرعي او غیر شرعي جوړه ته جوړای نه کی یوسف علیہ السلام اراده وکړه چې اور ځان سره یې سار کی چلے جوړ کړه جوړې نه کړ هله چل لیکه متای کې خود په بار دا غي کې الکه د بادشاہ متا اور کر جام رکھ دا د یعقوب علیہ السلام د دین فیصله دا وا چې چا بغلا او کله غاب په ثابت شو دا بداغه غلام جوړې دا کودريږي قافلې تاسو غلا کړي لکه موږ د انبیاء او پیغمبر اولاد یو موږ لا نه کو وینا نه ودرېږي سامانونه چولا ټول اخر د بنیامین هغه جام پیدا شو هغه ځان سره غلام بای تعالی څه فرمای کذالک کتنا لیوسف مونږ چلو خو یوسف علی السلام چل مو ورته خو دا چل ولی کړو کار چل دوکشي حرام شي چل ورته بای تعالی په خپل خو دلې دا ضرورت په بناو او دا خبره کڅو کوي عبد السلام سے کوم کیسټ کې ویلي دي چې کذالک کتنا لیوسف کې غلام نه تخصیص د پاره دی خاصتا لیوسف دا خو هغه ته خو دلې او تا روانه نو جواب بدای چې لام واضح تخصیصی معنی نه دا لام د نفع د پاره هم راضی لام د نفع د پاره راضی روح المانی لیکلی کذالک کتنا لنفع یوسف دلته د لام د نفع د پاره دی داغه د نفع د پاره دا او خدلې دیم لار شایب علیہ السلام دا سورۃ یوسف شپږم نمبر آیت کې ذکر ہوا سورۃ صاد آیت نمبر 43 ایوب علیہ السلام قسم خوړلو بیبي ته چسل کو تک بده واما وشي چسل کو تک وي مړې تکیږي کینه وਹੀ قسم کې واقع ده ضرورت په بنا وسګیر راغې رقبه بندرا در رقبه د خلاصې د پر بای تعالی او تچل خای خذ بيدک دغسن فضرب بها به ولا تحنس یو قبضه ګېړې جارو راواخله سلډ کیو ځای کا یو گزار پیور کا ہوا پدی بانی بی بی دی وزان محانس کوا نو ددا دا رقبه اخلاص اکڑا پچل باندے پحیلہ باندے نو قرآن کریم کے دو پیغمبرانو تحیلہ خودلے شوی دا دلتا دیو قوم تحیلہ باندے رد راغلے دے ضرور اس تطبیق بتدا کے چتبا حیلہ بیلے دے بلنا یو بشرعیش یو بغیر شرعیش رد راغے پحیلی باطلی باندے جواز راغې د حلی شرعي کدا سو کوئی چاغه خو ایوب علی السلام کړي وا زمونږ دین کې ناروا ده نو په دغه ځبان علامه قرطبي تفسیر روح المانی تفسیر جساس دې ټول دا ذکر کړی دي چې د جمهور رائے دادا چې دغه چل چې ایوب علی السلام ته خو د مختص د پورې نه ده دا زمونږ دین تمام دی بیا دوه حدیثه پیش کړي نبی علیہ السلام زمانہ کې او تړې سپینګره او زنات نشوي وا زنات نشوي علاوه نبی علیہ السلام سل دوری وای یا رسول الله دمرا خوار شوه دے چې دا چمړې دا اډو کې پورې خطه دا وغه خلاص ده سل دوری پیدا ک دو دی ورکی مری نو نبی علیہ السلام ورته خداوی خیله جوړه کړي نو تاسو دا سیو کې جارو د کرا واخلې سل یو گزار ورته ورکی نو دا خیله نبی علیہ السلام قلم استعمال کړي نو دا دې څوک نه وای چې دا ایوب علیہ السلام وکړو مونږ دین کې نه شوی زمونږ دین کې معاملہ دا امام مالک سے مذہب دی دا امام شافعی مذہب دی دا احناف مذہب دی چې دغه خلا چې ال تشیوا در قبیل اخلاصی د پاره دی امت تعامل نو داخله شرعی شو چې د ضرورت په بنا باندې کیږي ما فرق وکړه چې غیر شرعی د مستین کیږي او شرعی خلا د نستین کیږي دا ایوب علیہ السلام غاړه بند ادا کوي وਹੀ مرګ راځي مخه ته کینه وਹੀ قسم کې ګیر ضرورت زمونږ استاد وحیرت الاسقاط دا هم شرعی دا د ضرورت په بنا شوی دا پدوانی منځونه پاتې وي پد روزه پاتې وي پد کفاره د قسم او د زهار امکان وي څومره قسمونه داخله پری لګیال اوس به قتل شې مردتا چې آیا د مالدار دې کا غریب کچرتا دا مال د وصیت کړي وصیت په ثلث کې نافذ دی کړه وصیت یې کړي وصیت په ثلث کې نافذ دی چیرې دا دایره په شکل ما پس صدقه کوي نو دا ثلث د مال د وسو کتهش او حساب د منځونو د روزو بوش د
داغه فدیه یو مانزه د وتر بارکه او د مانزه بارکه د ورځې بشپړ مونږ حساب وای یو سرسای حسابي 15 روپۍ جوړي ایوی روزي بدل کم د حسابي آسان طریقه د ضرب دار کال تبا تو کال حسابه تو کال مریض پاتې شوی د څه خلک راضي درې کال پراته مخکې شپو کې زموږ مقتدینو کې مړ شو 3 کال کټ پړلو مونږ نه امام محمد صاحب سوای چې په روزه کې هر کلا فدیه شته ده نو حکم د مانزه د روزې نه سخت ده په طریقه اولاد التصابت شي په دلالت النصر او امید لرو باری تعالی نه چې فدیه په مانزه کې هم قبول کړي نو دا شان روزي شي حساب به ادا سي کوي کیلکولیټر پر واخلای کلونه مثلا 3 شو کنه 3 او تب 300 شپېتو کې ضرب ورکړي ایام مخکارش هغه تب پشپغو کې ضرب ورکړي منځونه وختارش هغه تب سرسایه کې ضرب ورکړي 65 روپۍ وختارش هغه روپۍ چې صاحب د امام خشبو کې حساب کا 7 लाख روپۍ جوړي 19 लाख روپۍ وکټېش کله وصیت کړو په دې صورت کې سلسله ددار رسیدا کنا کر رسیدنو د مالدار اوس خله قول ور تنارواش دا به خله غیر شرعي د مستینه کوي بیا به دا ټول روپۍ راتلو خیراتي به بدون دایرین ټول به خیراتي کدا سره چې وصیت نه دی کړی او سره مالدار هم دی نو مال خو بچی ته پاتې دی کنه دته خو نه دی خو غریب دی خو مسکین شو جسترګې پټي مال تلاړو خو مالک نشوس کنه مالک خو وارثان دي اوس کدا وارثان دانو نشلا کټول لګي بیا هم دایره ته ضرورت نشته بیا هم د مستی نشو کنه بیا ولي کې خو تقسیم کا کنا غي تبرع او احسان کوي خود عمر نیت کې نشته 50 درې نیت کې نیولې 1 लाख کې نیولې اول ته پیسې اور باندې ته حساب کړي شلا کې اوس تکه هم نشناولې په قبر ور باندې رقبه دی بندې ور باندې نا دا کبیر اخلاصي د پاره بیا خیلش بیا نن طالبان کې نو 1 लाख روپۍ دا دی یو تور قبول کړي خلاص شو دا راغه په چې جب کېچ تو واپس دې سړی تبخ قبل مرګري دا خو ته اختیار دی 4 سره کوي ډېر واخله واپس مالک تور څوک په اعتراض کولې چې نه دی ور کوي هلکه ته ما ته روپۍ راکې زما حق دې زما مملوک دې دې واپس تاسو درکوم نو جرم وکړه جرم خرشت دلته البته دا مالک بتنا مطالبه نه کوي تر سوچ دنه ورکړي چې رجوع په هباران شي ابل جرم دی دا اکثر ته ولاړی کنه لاس وته نیولې را کنه کوي هغه به ځان سره ابم په دې کوئی شي دا زما مملوک زما خوخه چې اوس خرم او واپس ورکوم کومړي سره احسان کوي کنه واپس ورکوه هغه بیرته مملوک شو د وارث بیا را واخلې دې دوی مسكين ته ور زده مملوک شي دې بیرته صدقه کیږي ته ور ګور شي او ما 1 लाख روپۍ دي خو ثواب خو زیاتیږي کنه ما تاسو ټول سخیر صلاح وکړئ ما د تور کې سلو په خیرات لیکو ما د دې زو په څو مدابل تور ثواب د دوه شو کوونه هغه دې بل تور پیغام ثواب هغه بل تور پیغام ثواب اخر کې الک راځي دا ټول ثواب به عمرې توبه خو ساري ثواب عثماني کنه ما ټول راغون شو د ثواب مړي توبه کدا یو ور د اصل روپۍ لفظه تقسیم شه د زرو ثواب ته جوړ دی کنه دی جوړ دي کې شریعت کې کم محظور دی دا په یو احسان دی د مړي سره کنه اگر عقبه بندره اخلاص اول غواړي هغه پیسې پوره وي او دی وارثان ورکول او بیا دایره کې دا مستین د غیر شرعي ده هغه به دوکرا دي کنه هغه باندې نن نسلا کا حق دی ولري او ورکول شي او دینه ورکې وراوړي یو لاک هغه د مثال لري لکه تابان ان شاء الله کا زکات دی او طالبان کې نه دوله کراوړي لس طالبان کې نه او دایره په وکینو دوکه نشو ابه ناروا ده مستین شو او موږ دا صورت د نستۍ جوړو چې غریبي صورت راشي فقیر دی نه اوله په قبر مدن نه کوا نو په دې شکل باندې مداو ګرځيږي دیو په دعا وشي مرده تبو بخلې شي دا اعتراض کا څوکای چې د ایوب علی السلام په قصه باندې قیاس مکوې ځکه چې اغلتا د ډیرو سلو لفتنا یو جوړه شوی دا او تاسو د سلو روپو نه ډیر روپې جوړاوي دا قیاس مال فارق دی قیاس مال فارق دی خو چې ته یې جوړې چې مونږ یې جوړو مال فارق نه دی
خبره پدې کې چې د ایوب علی السلام رقبه بندوا او دا رقبه اخلاص شو په حیلې باندې زمنګ د مردم رقبه باندې دا او رقبه اخلاص په حیلې باندې کم مال فارق نو دا دې کې دوی را استدلال کې پیش کړي او په دې باندې تفسیر او المانی بیا مطالعه کوي هم دې آیت د پاتې دا تقسیم کړي چې حیله کې شرعي نشته او غیر شرعي نشته او دا ټول په یو تل نو لري دا غیر شرعي د باطل حیله متعلق را راغله باطل حیله دوی باندې څه ضرورت څه دل وګ نمړه کېدا چې دې د خالی پورز باندې دا عمل کولو نو ګورې دا د مستۍ نه شوی دا خدای تعالی حکم یې په عمل کړی دی ځکه جرم دی وجعلناها وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة دريما قباحت دیو ذکر کیږي دریم قباحت تعمق في السؤال اے د نبی علیہ السلام د زمان يهودو داغه جاهلانو پلارانو اولاد یې چې د پیغمبرانو نه به جوور سوالات کول خو خیر سره دا دی چې عالم مسله وکړو عمل شروع کړي دا پیچیده نه دا څنګه او نه دا څنګه او نه دا څنګه په ځالي سختي د احمق وي تعمق فی السؤال کثرت سوال دا عیب دی دا صفت نه دا عیب مقدمه د مسلم کې د دې په ضم باندې روایت ذکر دي او د خوارج عمل ګرځولې خوارج چې کم دي متعمقین فی السؤال دي او وخت کې خوارج هم داسیو چې راتلل به صحابهونو به پیچیده پوښتنې کولې نه دا څنګه شو دا څنګه شو د به زما به شک وزي شک به نورم سیوا تسلیم پکار دي شکوک نه پکار تعمق في السؤال بل قباحت شو وإذ قال موسى لقومه واقعا معروف لتا بار بار اوریدلیا اول د قصې هغه رسو رکو کې ذکر دی ال ترازقا اول دا قصې وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها نو دا اتهام البری پاک سړي باندې تور تپل دای بل قباحت او تعمق في السؤال بل قباحت وعند الله دا عالم او دا صالح نه تعمق فی السؤال دا د بری د اتهام نه غټ جرمو نو دا مقدم کو چې معظم قباحت دا دی کیسه خودسی پکارو چې هغه ولدا اولی را واخلی د اخر را واخلی خو چون کی باری تعالی دلته په صدد د بیان د ذکر د قبایح خود دوی کړي نو کم قباحت چې اعظم وی هغه اول ذکر کول پکار دی نو ذکر دلته دا مقدم کې چې قباحت د تعمق فی السؤال ذکر کیږي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً واقعات تاسو ته معلومه ده یو مالدار سړیو داغنو معاملو او داغه د ترزویو سدي سه بوئی چې یا خو ورارو عبدالرحمن بن زید وی روریو عبد الله بن عباس سه بوئی چې دای د ترزامنو فقراو را پاسېدل د عامل قتل کا او بیا ویولو دی بل چا کلی مخه ته ورغلو نو داو پاوی باندې وکړه واپس مدعیانم دوی شو چې زما ترې وجلې زما رور وجلې زما ترزوی وجلې دا مسله پیچیده وراله موسی علی السلام ته هغه ته وحی وشو هغه ورته په صفات یاد کړی شو چې دا یې حلال کړی شي او دا غي په حسره دا مړ والی شي ژوندې بشي هغه خپل قاتل وخایي نو دا غوا چې وا دا دی ولی الله او د صالح وا دا یو زوی یو بیبي و نور څوک نه لرل مریض شو صفوي چې وفات کېږي ما لاړو دشت ته دا غوای بوتلا او आवाज وکړي چې استودعک الله استودعک الله یا الله دا غوا چې کوم دا تا سره مې امانت کړه زما د خپل وړو کې بچی د پاره چې کلا غټ شوی نه چاته قبضه کې ورنه کې دا دعا وکړه دعا مستجاب شو مرش کما شوم چې غټ شړې صالح او خطا روایت کې راځي وې د بدریش په څه تقسیم ولا یو ایسه به خوب کو یو ایسه به عبادت او قیام کو یو ایسه به د مور سر تاسو ناستو چې د څه ضرورت پیدا نشي د دې مور د کثرت خدمت د وجنه د داسې مقام حاصل کړي چې دنه یو بزرګ ولی جوړ شي چراغت شمور ورته ویل چې لار څه د دشتې ته غوا ده او دی غوا ځنګل کې بسری د چې څوک ورتل منډي وایته والی چانی وینه شو او تور شه خود سي आवाज ورته وکا نیول کا تنور کوي چې
فخاطر د الہ د ابراهیم و اسحاق و یعقوب د دې پیغمبرانو د الہ خاطر کما ته ځان راکا ته زما مانته هغه چراغ دا आवाज یو ک د دې आवाज سره وایدا سي تیز زړه و چورته بلی قتل متابوی ک ان الشمس تجري فی ایهابها تابویږي نه د انور پرې چمړه کې روان دی داسې پړق به وال دیو جن ورته مذهب ویل کېدا دا رنگینه د سرو زرو پرنګ سره دایره وستا هغه رااله غوا ورته مخې ته ودرې د پاجې زیرا روانه کړه په د سره خبرې شروع کړې د سره خبرې شروع اول ورته دا وی چې ارکب علیا فمارا سور شه دا ورته چې ما ته مور ویلي چې هغه راونی سره ولا ډیره تندې ویلي چې سور شه د مور خلاف نه کوم نو دی غوا ورته وی کتره باندې را سور شوه وې آخر لبده پوری باندې ګیره کړی بیان وې ما ته معلومه ولې چې د مور اطاعت کې څنګه بیا راغې راي وستا او بیا مور ورته وی چې ته مسکین او غریبي لرګي وروړې بازار کې خرڅه دا وېسا او دا غوا چې کوم نه خرڅه کوي پسوی خرڅه کوي په درې دنانی رو باندې وګوري زما رضا پکې شرط د مشوره به ما سکے هغه چلاو یو څوکراغه فرشتہ را لره انسان په شکل دا غوا پسو خرڅه په 3 روپۍ باندې خو شرط پکې رضای امي مور رضا شرط پیشپک بدر کما حکور تر ستلې نشم دا مور رضا ته لري کړه شرط پیچدا سي رسرو سے او تعلیم نه در کوم ځه مسراغ مور ته قصه وکړه مور ته ځ پشپګه خرڅ کړه خو ما رضا شرط دا چراغ هغه بیا ورته راغې وراکه وا ای پشپګه در کوم خو د مور رضا به شرط وي 12 روپۍ بدر کم خو رضا نه تیر شه وینشم کولې دا بیا راغې مور ورته وی چې دا 400 دینو یا صالح رجل دی او یا فرشتہ د امتحان دی دا څه وکړه چې دا زلاړي هغه ته وای چې دا غوا مو خرڅ کو ګټه را که خرڅ نه کو تاسو یو چې بیا راغې بازار ته غواړي په 100 په 12 روپۍ باندې مکه سره بیا وته راغې نو دا ورته وی چې ګوره بار راځي او ما ته دا وای چې خرڅ کم که خرڅ نه کما هغه ورته ما ستا امتحان کول چې د مور اطاعت کې څنګه یې زه امتحان کې کامیاب شو خو دا غوا مخر سوي دا څه غوا د چلن وخت قتل بنی اسرائیلو کې پیدا کیږي او هغه به بیا لټیږي په دې صفاتو بلغوا نشته ده او شرط بداګ دی چې د دې راپورټ چې حلاله کوي چملت یو باسي دا براته د سرو زر نه ډکوي نو بیا ودا درکو سبا مالدار شي کومه سیو کله بیا چې دې غوا په لټیدل دا غوا په دې صفاتو بغیر دغه یتیم نه بل چا سره نه او دا غي سرمنه ورته سونه نه ډکړه بیا غوا خستا د مور اطاعت پیدا ودا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اے وذکروا اذ قال شوی موسی علیہ السلام قوم پر لره یقینا باری تعالی امر کی تاسو سره دې خبریں تذبحوا چې تاسو ذبح کې بقره لرا بقر په معنا د شخص سره راځي نو دا هم تبقر الارض للحراسه زمکه سری کوي د حراست د پاره ځکه ورته بقر ویل شي قالوا تتخذنا هزوا وي ورته قوميانو آیتن سیمون لره هزوا په مسرو باندې یعنی قالوا استبعادا و استخفافا دا ډیره بعید وګڼلا چې مونږه شکایت راوړې قضا د پار راغلیو مسله دار چې مړ شوی دی قاتل معلوم نه دی او تم باندې بل مړ کې چې غوالا کا سره کوم خبره ده تم پورې مسخره کې اتتخذنا هزوا اے محزوا بنا هزوا معنا محزوا بنا مونږ پورې استهزاء غانې کې نیاب مفلسانی شي یا به حال شي دنانا قال اعوذ بالله او ورته موسی علیہ السلام کې استهزاء خود جاهلینو کار دی اعوذ بالله انا كنا شم من الجاهلین من المستهزئین زه استهزاء والا نه دا جاهلو کار دی قومیان ورته ادعو لنا ربک یبین لنا ما هي او غواړه زمونږ لپاره رب کریم خپلنا چې دی واضح کې مونږ لپاره ما هي اے ما سنوا صد عمر د دیغوا قال ابو موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار انه دا باری تعالی چې دی یقول فرمای ان یقینا دا غوا چې د بقره یو غوا دا سغوا لا فارض چې مسنن دا زړه نه دا ولا بکر لرزوان او صغیره هم نه دا عوان بین ذالک درمیان حال دا پمند دواړو کې
دیو دی ترکیبو کې دا نور په قیاس کوي ها. قالوا ادع لنا کدا قول شو ادع لنا ربک دا مقول به دا ادعو شو لنا دا ورته چې کم نه ظرف لغو شو دا ټول امر کا یبینا دا جواب امر کا یبین لنا او ما هي دا مقول به دا یبین شو ځکه تبین په قول کېږي نو مرتبه دا قول پیدا کړه او ما هي کې ما مبتدا دا استفهامی دی او دا هي خبر دی ما سنها دا جمله دا مقول به دا یبین شو دا جواب امر دا ودعو شو دا ټول مقوله دا قالو شو. قال انه دا ضمیر انه دا اسم نه ان شا راجع دی الله لرا یقول کی ضمیر فاعل دی انها بقره دا بقره خبر ده ان دی او هاي اسم شا لا فارد ولا بکرا دا صفت نشو او عوانم صفت دی کو وقف دیونه کنو عوانم صفت دی اسی بقره چې فارد نه دا زړه نه دا مستنن نه دا فرض په معنا د قطع سره دی او دي تم مسند کا فاردور تو ویل شو فرض قطع تو ویل انها قطعت عن الولاده دومره زړه چې د ولادت نه قطع شوی ولا بکرن باکر او صغیرم نرا فتیا او اسغوا عوان بین ذالک چې وصد په مهنه دواړو کې نو دا صفاتونه شو خان درې واړه صفات د بقره د پاره شو دا یو په دیو سره عاطف شو دا خبر د ان نه پاره او کپتوا دی وقف کنو عوان کې دویم تاویلم شته دا خبر کا وهي عوان بین ذالک خبر د مبتدا مقدر وشي ففعلوا خا دا ټول بیا مقوله د یقول ثانی شي هغه خبر د ان شی هو به اسم شي دا ټول جمله به مقوله د قال شي. ففعلوا ما تؤمرون هغه چې امر کول شي تاسو ته پاغه باندې او کوي غیلرام نو تؤمرون کی آیت مقدر دے صله د مالا دا مفعول ففعلوا شو. قالوا ادع لنا او ورت قوميان او غواړه زمونږ د پاره ربي کریم خپلنا چې واضح کې دې مونږ د پاره مالونو صد رنگاغه مغه ترکیب دې معالی کوي. قالوا موسی علیہ السلام انه یقینا دا باری تعالی یقول فرمای ان یقینا دا غوا بقره یو غوا د صفرا او زیړه دا او دا غوا چې کوم دې غوا د فاقع لونها ډیر شدید الصفرت والا ډیر زیړ دی لونو رنگ داغي او دا سي غواره تسر ناظرینا چې خوشالي ناظرین لرا چې سو ګوري دی لرا هغه ته خوشالي حاصلېږي. دا صفرا صفت اول بقره شو او فاقع لونها دا صفت ثانی شو او تسر الناظرین دا صفت ثالث شو. دا درې وړه صفات د بقره دي. هغه خبر د ان نشو دا مقوله د یقول شو هغه خبر د ان نشو هغه مقوله د پاره د قالا او په فاقع لونها کې دویم امکان مشته دی هغه دا چې لونها مبتدا مؤخر شي فاقعون خبر مقدم شي لونها فاقعون ټول جمله به صفت د بقره شي لکه تسرو جمله چې صفت د بقره او فقوع خالص الصفرت طويل شي سوچ زیاده چې تیز جوړوي د دې وجنه دا فاقع د صفرا صفتم جوړې دي شي. اصفر فاقع لك احضر نادر چې نادر د ندرت نه شینکوالی په معنا د احضر د پر صفت راځي. یو غیر معروف قول د توروالی پکې شوی دی او قول راجح نه دی چې دا تور ذکر صفرا په خلاف تا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں من لبس نعلی جلد اصفر قل همه چاچے چپلئی او چپڑی د دسه سرمن استعمال ولی چاغه رنگ جوړو جړه سرمن استعمال الله همه غم به کم شي دلیل به دینه پیش کو چې تسر الناظرین دینه به پیش کو خوشالی ناظرین وی زیړ رنگ کې فرحت ته خوشحالی دا هم کمයි. قالوا ادع لنا وی قومنا وقال من پار رب کریم خپلنا چې واضح کې زمونږ پار ماهیا څنګه داوا یعنی اسایمتنا معاملہ دا صحرائی سر والا کنا عامل دا یقینا دا غاشرت تشابه علینا تشابه معنا اوقع الشبهه علینا وی غرض ولا شبهه په مونږ باندې
دی غوا په موږ شوبه ورزولا په دې صفات غوا کوم ځنه پیدا کو لکثرتی مونږه مقصود ته پکې رسیدې نشو وان یقینا مونږ ان شاء الله لمهتدون دا لمهتدون خبر د پاره دین نه دی او ان شاء من کې جمله معترضه ده ان شاء الله دا شرط دی جزاء مقدره ده ان شاء الله اهتدینا دلیل ور باندې خبر دی چې لمهتدون دی قال انه موسی علیہ السلام یقینا دا باری تعالی فرمایي ان بقرہ اس بقرہ لا ذلول کہ مذلل نہ بالعمل جوتی نہ دا تسیر الارض اس بقرہ مذللہ تسیر الارض چارونی ازم کلرا نو دالا بداخله کې په موصوف صفت دواړو باندې موصوف صفت دواړو باندې غیر مذللہ دا اس مذللہ چارونی ازم کلرا یعنی ازم کې نه داړولې نو تسیر معنا چې علولی تقلبها للزراع آیت کې راځي واثار الارض يقلبوها ولا تسقي الحرث لا زائد دي دا تسقي عطف کا تسیرو بان صفت ذلل دي نفي پر داخله کا انت لا بزائد للتاکید شي اسی غوات مذلل د چړولی ازمکا او اسی غوات مذلل نه را اسی مذلل تسقي الحرث چې خړوب کړي فصل لرا یعنی معنا فصلونه خړوب کړي نه دي نه چوړې دا وروته چې نه جوتی دا نه ارټی دا نه جوتی دا نه ارټی دا مسلمه ندریم صفت لا ذلل صفت د بقره او تسیرو صفت د ذلل او تسقی دریم صفت او مسلمه دریم صفت خدا کا پجیم دی وقف ونه کا پجیم دی وقف وکانو مسلمه خبر د مبتدا مقدر کا هي مسلمه لا شیء فیها دا مسلمه دا مبرر د عمل او د عیبنا حس مسلم علی شیء فیها چې نشته د یو خال فیا پدې کې شیا خال نشته ورکه الا لون غیر لون د خپل رنگ نه بغیر بل رنگ ورکه دخل نه لري قالوا الان جئت بالحق وتقوميانو جئت بالحق الان دا ظرف مقدمه شقه الف لام یا زائد لازمه شو یا الف لام لتعریف الوقت شو راتلو کړه په حقیقت د حال وقریبان الان اوس دا ظرف مقدمه د جئت شو او مراد د حق نه حقیقت الحال شو جئت بحقیقت حال البقره باری تعالی فرمای وقفک یقول الله تعالی فذبحوا دوی ذبح کدی غوالرا وما كانوا يفعلون نو قریب دوی يفعلون چکړې وې دي کار لا لغلای سمانها دوجر ګرانې دغه غوانه چې ډیره ګرانه وا خو وای کو تاسو سماویلو چې کا د مقاربت د پاره زمير د کا د رئیسم شو يفعلون خبر ده دا پشان ته د افعال ناقصه وي خو افعال ناقصه خبر مفرد راتلی شي د بن راضي او افعال ناقصه خبر چې بیا جمله راځي نو جمله ضرور نه چې مصدره بالمضارع وي او د کار او د افعال مقاربت د پاره بخامخا مضارع راځي یا با ان یا بی انا بیا کما نافیه په داخل کا نرستو کلام به اثباتی پریږدي ما کا د يفعلون معنا بدای چې دا کار کړي قریب نو چې کړي او خو کړي دي او کما دې په نو داخله کړي نو بیا بدل ته دا خبر معنا ثابت نه وي د اسم لره نه په ثابت یا بنئ ثابته ابا نه ثابته یکاد البرق یختفى ابصارهم قریب وا چې دا برېخنا یختفى ابصارهم نو اغلتا دا خطب دا ابصار د دوی ثابت نه دی ځکه بلکې قریب و چې راځي شوی وي حدیث مبارک کې راځي لو لم يستثنوا لما بينت لهم اخر الابد دلته ان شاء الله ویل کدا ان شاء الله ویل نه وي اخر الابد پورې بده تاسو کولای موسی علیہ السلام جواب ورکول دا پلاران بمړ شي دا بمړ وي بچي وي شروع وي د موسی علیہ السلام نائب براغلی هغه هم تاسو نه کوله باری تعالی و جواب دا سلسله به وسم جاری وي خدا غواب هم نه پیدا او نه قاتل او مړې مال استثناء کارو کا
او حدیث مبارک کی راضی ولو ذبحوا بقرة کان ای بقرة کان لا اجزاتهم کا اول ورته ویلې ان تذبحوا بقره او چیړې نه کړي هر هغه جلاله کړي کافی شوی بوي لكن شددوا فشد الله عليهم دې تشدیدو کولی دومره پښتنه کول الله تعالی په سختی راوستا تعمق په سوال کې دا کار دی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم خیر سوالات تنوی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا کسی اول شروع کسی اول او دا څلورم قباحت شو چې اتهام البری دی وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کله چې تاسو قتل ک نفسا یو نفس لرا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا كيف تخاصمتم وتدافعتم فيها پس په جګړه شوي تاسو بیا په قتل داغه په تعین قاتل کې په جګړه شوي تخاصمتم وتدافعتم والله مخرج مظهر او خدای تعالی مظهر دا هغه سره کنتم چې تاسو تکتم چې وای تاسو تکتم مناسب پټولم تاسو چې سپټول باندې تعالی راغه مظهر نو دا تکتم خبر دا پار کنتم شو دا ټول جمله سله د ما شو هغه مفعول د مخرج شو هغه خبر د الله او جمله اسمیه فقلنا اضربوا ببعضها فسوي من دوی لروای دی مېت لرا ببعضها په بعضی سي د غوا باندې نسوک دلته لسان یاري چې په جواب باندې والے شو به معروف قولدار چې عجب زمیا دلکې بیخه دلکې بیخ باندې گزار ورکړې شو قیل بعزم من ازامیا یوډو کې مقطوع به پدې کې دا ثابتېږي چې د دیغوا یو عضو وا بس باقي نور اقوال دي چار شیو خدای پیوا مسا غرا ژوندې ش قاتل یو خدا چې فلاني زوجلې ما فرض یو خدا یا بنا بر اختلاف الاقوال روری او یا یورارو یا طرف باری تعالی خدا واقعات دی بیان کړه سره پاره بیان کړه قباحتین د دوی اتهام البری او تعمق السؤال اخوش اوس په خپل په باندې وقفو کا باری تعالی ته ضمنی خپل دعوه ثابتې ضمنی چاغه دعوا د باس بعد الموت دین من کار مکوي دا یو مړی چې ژوند یې کنه دا شان باری تعالی یحیی الموتى کذالک یحیی الله الموتى مړی بیا دغه ژوند یې کوي ژوند یې کوي نو دا موتا مفعول یحیی شو الله فاعل شو او دا کذالک دا کاب مثلی دی صفت د مفعول مطلق مقدره دی نو یحیی الله الموتى احیاء مثل ذالک ژوند کې خدای تعالی امر لرا په ژوند کولو سره مثل ذالک نو دا مثل ذالک صفت د احیاء هغه مفعول مطلق دی یحیی شو ویریو قایبان تعالی کوم تاسو ته آیات دلایل قدرت فلم لعلکم تعقلون ګور تاسو بار بار زوایم چې دا معجزه و د موسی علی السلام حیات د امواتو په واسطه د ذبح البقره د پلاس باندې دا د معجزه وا او دې ته دلیل قدرت وی ځکه چې معجزه او کرامت کې خدای تعالی د قدرت مظاهره وی نو انکار دا غینا دا انکار د آیت الله ناراضی ويريكم خيبر تعالی تاسو آیات دلیل قدرت فلا صدا پالا خیل لعلکم تعقلون لکی تعقلون چې تاسو عقل نه کار واخلې او پوي شي په دې خبره چې قادر په احیا د نفس واحد باندې دا قادر دی په احیا د نفوس کثیره باندې فتؤمنون بالبعث هغه نه چھوڑ دی چې بعث باندې یقین ثابت کړي مواده کړو چې روانو مې په دې صفحې نه وی پانی تورسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.